له دریم ګاونډي هیواد سره ستره خونړۍ جګړه طالبانو د یو ملکي کس په سر له ټول هیواد سره واخیستل. دا چې دا کوم هیواد دی یا د پیښه څنګه او ولې رامنځته سول او امنیتي مسؤلین څه وایي، جزئیات ویډیو کې وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. طالبانو له دریم ګاونډي هیواد سره سخته جګړه وکړه. دا به دریم هیواد وي چې طالبان ورسره سرحدي نښته کوي. د معلوماتو له مخې کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو دا دریم ګاونډی دی چې طالبان ورسره په جګړه کیږي. په نیمروز ولایت کې د افغان مسافرینو له ځورولو وروسته چې ایرانیانو افغانان وځورول، طالبانو ورسره درنه نښته وکړه. پر همدې مهال یې له پاکستان سره هم د اغزن تار لګولو په سر نښته کړې. خو دا دی له دریم ګاونډي سره یې هم جګړه پیل کړه. د تازه معلوماتو پر اساس د طالب ځواکونو او ترکمنستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته سوې. هلال بلخي د جوزجان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس ویلي چې د ترکمنستان پوله ساتونکو ځواکونو 3 ورځې وړاندې یو ملکي کس وژلی او بل یې سخت وهلی و. خو کله چې نن د دې قضیې د څېړلو لپاره طالبان سرحدي ولسوالۍ خامي آب ته ولاړو، د ترکمنستاني ځواکونو له غبرګون سره مخ سول او جګړه رامنځته سوه. د ده په خبره کله چې ترکمنستاني ځواکونو ډزې وکړې، طالبانو هم پرې مقابلې ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دې پیښې پوره جزئیات نسته او نه هم د تلفاتو په هکله څه ویل سوي. ایران، پاکستان او اوس ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې طالبانو په خپله 4 میاشتنۍ دوره کې ورسره جګړې کړي او اوس یې هم اړیکې تر یو بریده خرابې دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.